د روانشناسۍ له اړخه کومې لارې چارې دي چې زموږ د اختر خوشحالي څو چندې ټوله کې عقدهمندو انسانانو ته چې حتی په اختر کې هم نه غواړي خپله عقده ختمه کړي ستاسو سپارښتنه به ورته څه وي؟ اختر کې ماشومانو ته پلاستیکي ټوپکې، تومانچې، د ضربې او وهلو وسیلې وانخلي. صرف خوشحالي، غاړه ورکول، اخلاص، بخل، زړه خالی کول، زړه پاکول او انسان سره په خوشحالۍ او په خلاص او په ټول اخلاص او په خلاص سینه چارچلند. نو ډاکټر صاحب که له تاسې واورو چې دغسې خلکو ته په ټوله کې عقدهمندو انسانانو ته چې حتی په اختر کې هم نه غواړي خپله عقده ختمه کړي ستاسو سپارښتنه به ورته څه وي؟ زه به دوه سپارښتنې دوی ته ولرم. هغو کسانو ته چې په اختر کې هم پخلا کېږي نه، په اختر کې هم زړه نه نرمېږي او د بخشش او بخښنې توان نه لري یا تاب نه لري یا زړه او په اصطلاح جرأت نه لري. دوی ته دوه پیشنهاد لرم، دوه وړاندیز، البته که یې مني، یعنې زه صرف غواړم پیشنهاد ورته وکړم، هغه د دوی کار دی چې څه کوي. یو مورد دا ده چې دوی په لنډ مهال کې څومره چې امکان لري زر له اختر نه او له بل هر هغه مناسبت نه چې په دې برخه کې دوی سره او د دوی په وړاندې رامنځته کېږي باید دوی نه له دغه فرصت نه استفاده وکړي عاجل. او په اوږد مهال کې مې له دوی نه هیله دا ده چې د خپلو اروايي ستونزو، د خپلو احساسي او عاطفي ستونزو او د خپلو نارامیو ناروغیو تداوي وکړي، تر څو بیا په آینده کې له چا نه کرکه، له چا نه عقده او له چا نه په زړه کې په اصطلاح میکروب، چرک او چټلي ونه لري او زړه پاک او له ریا خالي اوسي او د یوه سالم انسان په حیث له نورو انسانانو سره اړیکې او روابط ولري. بله، ډېره مننه کوم ډاکټر صاحب. هیله ده چې زموږ هېوادوال او اورېدونکو هم د دغې سپارښتنو نه، د دغې ارزښتمنو سپارښتنو نه په ګټې اخیستنې سره خپل زړه نرم کړي او د اختر نه په استفادې خپل عقدهمندي ختمه کړي او هغه په خوښۍ او خوشحالۍ ژوند له ټولو په اړیکو سره ولري. که راشو ډاکټر صاحب چې د روانشناسۍ له اړخه کومې لارې چارې دي چې زموږ د اختر خوشحالي څو چنده کړي؟ اختر خو خپله د خوشحالۍ ورځ ده، یوه خوشحالي ده، خو کومې لارې دي چې کولی شي دغه د اختر یوه خوشحالي راته څو برابره زیاته کړي دغه خوشحالي؟ زه فکر کوم چې هره چاره او هر ماموریت او هره کړنه یو پلان ته ضرورت لري، یو مهالویش ته ضرورت لري. اوس چې اختر راغلی او روزه ختمه سوه یا نوی کال راغلی یا بل هر مناسبت راځي، له ټولو ځوانانو او ټولو هېوادوالو مې هیله دا ده چې د خپلو خوشحالیو لپاره، د خپل ژوند لپاره، د خپلو تفریحي مناسبتونو لپاره، د خپل خوښ ساتلو لپاره یو مشخص پلان جوړ کړي. اوس که اختر ده یا اوله ده یا دویمه ده یا دریمه ده، له دوستانو نه مې هیله دا ده، له اورېدونکو مې هیله دا ده چې دوی ته ځان ته یو پلان او یو برنامه جوړه کړي چې زه په دغه اختر کې کوم هغه کسان دي چې زه باید ورسره وګورم، کوم هغه ځایونه دي چې زه باید ووینم، کومې هغه خوشحالۍ دي، هغه سرور او مسروریت ده چې زه کولی شم له هغه نه په دې اختر کې استفاده وکړم. هغه که له خپلو ټولګیوالو سره لیدلي، هغه که کوم ولایت ته تللي، هغه که د کورنۍ له خپلو کومو ځینو غړیو سره لیدلي، هغه که له داسې یو کس سره لیدلي چې دی د ده لپاره یو معنوي ارزښت لري، ده ته الهام ورکوي، ده سره مرسته کولی شي، ده ته یوه ښه خبره کولی شي، ده ته یو ښه نصیحت او وصیت پرېښودلی شي، دا د پلان کې او له دغو مناسبتونو او دغو غونډو او دغو جلسو ته او دغو دیدارونو ته او ملاقاتونو ته یې وخت پکې ورکوي. یعنې د دوستانو لیدل، نوي ځایونو ته په چکر تلل، په تفریح تلل، دا کولی شي چې زموږ خوشحالي راته دوه برابره کړي یا مو په خوشحالي کې زیاتوالی راولي؟ پرته له شکه. خو که یو مورد وي چې دغه تفریح، دغه خوشحالۍ او دغه ملاقاتونه او لیدنې او کتنې د یو پلان په اډانه کې، یعنې که موږ دغو لیدنو کتنو ته یو پلان ولرو، یو مشخصه برنامه ولرو، د دغو کتنو او برنامو خوند به لا زیات شي او هر انسان باید که هر څه که خوشحالي
که لذتي که تفریح که کاري باید پوره او منظم مهالویش او پلان ورته جوړ کړي. بله نړۍ مننه ډاکټر صاحب. که وروستۍ پوښتنې ته راشو د ماشومانو په هکله دا راته ووایي چې ولې ماشومان نسبت نورو ته لویانو ته اختر ته ډېر لیواله وي او معلومداره خبره ده که نه چې ماشومان اختر ته د لویانو نه ډېر خوشحاله وي ډېر ورته لیواله وي علت یې په څه کې دی ډاکټر صاحب ستاسو په نظر؟ ماشوم یوه ډېره صادقانه دنیا ده. د ماشوم دنیا یوه ډېره سپېڅلې دنیا ده، یوه ډېره بې چوکاټه دنیا ده، یوه ډېره بې ساختاره دنیا ده، یوه ډېره بې قانونه دنیا ده، یوه ډېره آزاده او صادقانه دنیا ده. په صادقانه دنیا کې خوند ډېر ده، په صادقانه دنیا کې لذت ډېر ده، په صادقانه دنیا کې هماغسې چې له نوم نه معلومه ده رښتینولي ډېره ده. زه فکر کوم چې ماشومان په دې خاطر او په دې دلیل اختر ته ډېر خوشحاله کېږي. اما لویان او مشران له بده مرغه ووایم چې په اختر کې هم سیاست کوي، په اختر کې هم پالیسیانې کوي، په اختر کې هم تربګنۍ کوي، په اختر کې هم دودونه پالي، په اختر کې هم نزاکتونه پالي، په اختر کې هم په خپلو چوکاټونو او په خپلو ذهني محدودیتونو او تعرضاتو کې ژوند کوي. برعکس انسان کوچنی انسان او ماشوم انسان دا کار نه کوي او ډېر نورمال او راحته ډېرې ابتدایي مسلې نه هم د خوند لپاره د خوشحالۍ لپاره یوه زمینه او جوګه او وسیله جوړي. په دې خاطر او په دې دلیل زه فکر کوم چې ماشومان اختر ته او خوشحالۍ ته ډېر خوشحاله کېږي او خوشحاله کېږي. یو مورد چې غواړم اضافه کړم د ماشوم په برید هغه به دا وي چې له ټولو هېوادوالو نه مې هیله دا ده چې لطف وکړي او په ډېره مهربانۍ او په ډېر احتیاط سره دغه د ماشوم په اختر کې ماشومانو ته پلاستیکي ټوپکې، تومانچې، د ضربې او وهلو وسیلې وانخلي. ځکه زموږ باور دا ده چې هغه ماشوم چې پلاستیکي ټوپک کاروي، پلاستیکي بم کاروي، پلاستیکي وسایل کاروي، د دوی علاقه، عشق او اشتیاق له وسلو سره له ټوپک سره ډېرېږي. له ماشوموالي متاسفانه هغه ماشوم چې باید قلم سره علاقه ډېرېږي، هغه ماشوم چې باید ژوند ته لیوالتیا وښیي، هغه ماشوم چې باید آبادۍ او رغونې ته فکر وکړي، په انسانیت فکر وکړي، په مینه فکر وکړي، په ورورولۍ فکر وکړي، په زغم فکر وکړي، مقابل لوري ته په د اجازې او ازادۍ په ورکولو فکر وکړي، هغه له بده مرغه زموږ میندو پلرونو په وسیله د جګړې، تاوتریخوالي، ټوپک وهلو او ورته نورو مسایلو باندې له دا اوسه لویږي، پالل کېږي او مخته کېږي او په آینده کې به له بده مرغه یو ماهره ټوپکمارو ټوپک سالاري له بده مرغه. بې شکه ډاکټر صاحب مخکې تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې زموږ او ستاسې لویان په اختر کې هم تربګني پالي، نزاکتونه پالي. هغوی ته تاسې څه ویل لري؟ هغوی ته څه کول پکار دي په اختر کې؟ ګورئ اختر یوه ډالۍ ده، اختر یوه خوشحالي ده، اختر یوه فلسفه لري، یو مفهوم لري، یو تعریف لري او د دې تعریف په منځ کې د دې نوم په منځ کې د دې هویت په منځ کې چې د اختر په نامه ده صرف خوشحالي، غاړه ورکول، اخلاص، بخل، زړه خالي کول، زړه پاکول او انسان سره په خوشحالۍ او په خلاص او په ټول اخلاص او په خلاص سینه چارچلند ده. اوس که یو څوک په دې وخت کې هم او په دې شیبه کې هم په تربګنۍ فکر کوي، په دښمنۍ فکر کوي یا ځینې نور دودونه او رواجونه پالي لکه دعاګانې کوي، فاتحې اخلي په اخترو کې، دا ټول هغه دودونه او رواجونه دي چې د اختر له فلسفې سره، د اختر له ماهیت سره غاړه په غاړه نه دي او په یو ډول هغه ډالۍ چې تاسو ته خدای پاک د یو خوشحالۍ په نامه درکړې، تاسو په هغه ډالۍ کې یا په هغه ډالۍ په اصطلاح یا په هغه نعمت کې له بده مرغه ووایم چې هغه ته وایي. یعنې دا په ټکر کې دی ورسره ډاکټر صاحب؟ پرته له شکه تاسو په دغو چارو د اختر په ضد کار کوئ. هغه څه چې د اختر د فلسفې مفهوم او ماهیت خلاف دی تاسو یې ترسره. نړۍ مننه ډاکټر صاحب. له ارزښتمنو خبرو څخه مو هیله ده چې هېوادوال په دغې سپارښتنو دغه خبرې دغه مجلس چې موږ په نننۍ خپرونه کې درلود په استفادې سره یوه خوښه او خوشحاله اختر به ولري. له تاسې نړۍ مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او راغلئ زموږ تر سټوډیو. اختر مو بیا هم مبارک شه. خدای دې وکړي چې تاسې هم پاتې اختر
نیکمرغه وي او په خوښۍ سره یې سپری. سلامت اوسئ.